الرحيم قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة هي لكتاب تعالوا إلى كلمة راسي كلمة سواء بيننا وبينكم برابر د منگو دی تاسی په مابین کې هغه دا د الله نعبد الا الله چې موږ به عبادت نکو مگر یو د الله والله نشرک به شیئا او موږ به شریک نه نیسو الله سره هیڅ شی ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا او نبنسی بعض دی موږ بعضه خدایان بغیر د الله نه فان تولوا كم اعراضك لدينا فقولوا واي اشهدوا شاهدان سيگي باننا مسلمون يا أهل الكتاب أهل كتاب لما تحاجون في إبراهيم ولتاسي مجادلة کوي په حق د ابراهيم عليه السلام کې ولمناظره کوي وما انزل التوراة دا د چلو طالبانو د يهود علماء د نجران نصرانيان علماء راجیک سول هغه ویلي يهودان ویلي د ابراهيم عليه السلام يهودي ده او هغه ویلي چې دا نصراني ده ورته وایي دا عيسى عليه السلام د ابراهيم عليه السلام عيسويان ویلي نصراني ده الله دا آیات را نازل يا اهل الكتاب لما تحاجون ولمناظره ومجادله کوي په حق د ابراهيم عليه السلام کې وما انزلت التوراة والانجيل ند نازل سوی تورات او انجیل پس له ابراهيم عليه السلام افلا تاسو وایي چې ابراهيم عليه السلام يهودي ده نو خدا خو حالت چې يهوديت دین له ابراهيم عليه السلام نه مخکې وي بیا يهودي نو دا خو ستاره غلای ده ابراهيم عليه السلام مخکې تر سو يهوديت او نصرانيت تر سره غلای نو څنګه يهودي او نصراني فلا تعقلون لکه دا وسنی ګوګان سيناريو هی کنه شیخ الاسلام ابن تیمیه وابي وهابيت طالبان عبد الوهاب نجدي منسوب د عبد الوهاب نجدي او 200 کاله مخکې تیر سوی شیخ الاسلام 200 کاله مخکې تیر سوی دا طالبان داسې نصرانيان غوندي ګوګان خبره افلا تعقلون ها انتم خبردار سیگئی ها انتم خبردار سیگئی تاسه حاججتم فيما لكم به علم تاسه مجادله کړي فيما په غشي کې چې تاسه لره په علم ده ولم تحاجون ولمجادله کوي فيما ليس لكم به علم والله يعلم وانتم لا تعلمون ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلم ما يلول طول باطل اديان مسلم وما كان من المشركين طالبان رحماني دلته خبره کړي نبی عليه السلام د ابراهيم عليه السلام سره برابر په اصول د دین کې برابر او په فروع کې برابر په اصول کې برابر بیان ولی ابراهيم نبی عليه السلام ته یادی موږ دین ته ابراهيمي دین وایي نو بیا خو د ټولو ادیان اصول یو او که په فروع کې برابر وي نو بیا چې فروع کې برابر سو بیا د نبی عليه السلام دین چې د ابراهيم عليه السلام دین دی بیا خو مستقل دین نسو بیا نبی عليه السلام د ابراهيم عليه السلام دین په مخ باندې بوله بیا دلته یو جواب چا کړی دا چې نه په فروع کې خو نه دسي ځکه په فروع کې دغه سي نو بیا خو د نبی عليه السلام دین په فروع کې تابع ده خان چې په فروع کې تابع سو بیا خو دغه دین د ابراهيم عليه السلام دین سو دی بیا وی چې موسی عليه السلام چې راغی د ابراهيم عليه السلام دین لاړ نبی عليه السلام چې راغی د موسی عليه السلام دین لاړ روح المانی وی چې دا صحیح نه ده ځکه صحیح نه ده طالبانو که ابراهيم عليه السلام سره د نبی عليه السلام د دین موافقه په فروع کې سي نو چې په فروع کې موافقه سواله بیا که دا دین منسوخ شوی اومي یعنی موسی عليه السلام راغلی خو بیا خو پاتې سو د مقرر دی دین ده نبی عليه السلام بیا مقرر یعنی د دین باندې تقرر شوی د مستقل نه وي دین نه ده که منسوخ شوی د بیرته دین خو هغه دین ده کنه د څور ته وی د ابراهيم عليه السلام دین یعنی په فروع کې موافقه ان اولى الناس بابراهيم لا يقد خلقو اولاد خلقو به ابراهيم عليه السلام پسې للذين اتبعوه هغه کسان دي چې تابعداري د ابراهيم کړي وهذا النبي والذين امنوا والله ولي المؤمنين الله ولي د مؤمنانو دا چې چلو طالبانو صحابه چې کله هغه تلاړل حبشې ته هجرت وکړ د عمرو بن العاص او عمار بن ابي معيط دا غته ورغله څو ته وایي نجاشي بادشاہ ته ورغله ورته ویلي دا چلته دي تاسو نه راټکېدل یالته موږ نه پریږدو په مکه کې فساد خور کړی تا وطن کې هم فساد جوړ کړي دا وسه نجاشي ډیر په غوسه کوته چې په غوسه کې نو هغه ورته ویلي دي څو ته وایي جعفر طيار سی نور څه صحابه ول دی ورته ویلي وایي د څه چلو کنه نجاشي دوی لزان نه وباسه موږ تاسو خبرو دې چې ویستل پښتنې ته نو کړی دا نبی اخر دا نبی چې تاسو دعوت کړی ملګری دا څنګه هغه ورته ویلي د عیسی علی السلام په اړه پښتنې کړو نصرانیان خان دی ورک دا مسواک سره دی غیر لګ سره اوس کوي قسم په الله باندې عیسی علی السلام او دغه نبی په دین کې دومره فرق هم نشته دا په حق باندې تاسو هم دلته وسیږي بالکل وسیږي تاسو دې څه کم څه نه وایي والله ولي المؤمنين ودت طائفة من أهل الكتاب ودت طائفة دوست غنلا يوي طائفة لالي كتابنا لو يضلونكم چتاسي گمراكي لدين نمو گرزي وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون يا على الكتاب يا لكتاب لما تكفرون ولتاسي كفر کوي پایتونو د الله وانتم تشهدون تاسي خوینم حجج دلائل دلالت کوي په نبوت نبی عليه السلام يا على الكتاب لما تلبسون الحق ولبدلوا حق باطل وتكتمون الحق وانتم تعلمون وقالت طائفة من اهل الكتاب ولي بطائفة لكتابنا
آمنوا بالذي انزل على هذا چلو طالبان یو څه منافقین راجم سول دولس نفر د يهود د خیبر يهود ول لیلی راځي د څه چلو کوي د نبی اسلام دین ته ورنه نو زپاول دی ورسکی ایمان براول ور باندې ستې بوتوي چې د مؤمنان سو اخر کې به بیرته وګرځي چې دا څه خراب دین د خلکو ته هم زړه کې شک ورواچوي. وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن اتبع دينكم ولا تؤمنوا ایمان مراوړی تاسې د خپل منځ کې ویل تاسې ایمان مراوړی مگر الا لمن تبع دینکم قل ورته یا ان الهدى هدى الله هدایت سره هغه هدایت الله ده ای یؤتى احد مثل ما اوتیتم ولې دوی ویل چې تاسې ایمان مراوړی یا طالبان هغه دې وجنه حسد کو ای یؤتى احد مثل ما اوتیتم دوی ویل چې ولې دا نبوت له بني اسرائیل نه عربو ته او يحاجوكم عند ربه ياتي مجادلوك لتاسر فنزد رب قلت ان الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ومن اهل الكتاب بعض اهل كتابنا من غتوب ان تامنه بقنطار كتي امنه غزوي فيولوي مال باندي يؤدي اليك تاتي در ادا کوي عبد الله بن سلام سردي قريشي دول سو او قيس رزر ولور اداي ومنهم بعض اهل كتابنا من غتوب ان تامنه بدينار كيو دينار مرسل کېږي نه در ادا کوي لکه فنحاس ابن عازورا یو يهودي قريشي یو دینار سره کې کودلی منکر سو دینار طالبان روح المانی وي دين ان كان حلالا ونار ان كان حراما مداد دینار او درهم طالبانو درهم څه معنی لري دار هم کوم کور کې چې د غم کور کنه درهم یعنی دار هم کور کې چې مجبورې کور پیداریو کې کنه چې روپې دي غل روانوي انت لا يؤدي اليك الا ما دمت عليه قائم مگر چې دوامو کې په دوی باندې قائمي ذلك بانهم قالوا ليس علينا دوی به ویلي نسته په موږ باندې في الاميين سبيل په اميين کې لاره ويقولون على الله الكذب ویلي به په الله دروغ وهم يعلمون بلا ولنا دوی ویلي دوی خو ویلي د اميين عربو په موږ باندې څوک نسته مال او پیسې او دولت نسته الله څوي بلا ولنا من اوفى بعهده څوک چې وفاو کې په عهد واتقوا تقواو کې فان الله يحب المتقين څه دی ویلي مولانا نه مدرسې نه د کور ده هو دي هغه ته ورته وایي د منخانې کور ته کته منخانې ته بوزره سره ورته وایي ان الذين يشترون بعهد الله ان الذين كسان يشترون بعهد الله هغه کسان چې اخلي په عهد الله وايمانهم ثمنا قليلا اولئك لا خلاق لهم في الاخره ولا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم وإن منهم لفريق بعض لدوين يودلدا يلوون ألسنتهم بالكتاب أروي زبي بكتاب لتحسبوه من الكتاب چتاسي گمانو كي يعني زبي دسي أروي بكتاب چتاسي فكرو كي چتا قرآن وما هو من التوراة وما هو من الكتاب ويقولون واي هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب واي بالله دروغ وهم يعلمون طالبانو دلته دوا خبري دي خبري دسي دي طالبانو چه دا غڅري څورته وای دا قرآن دا تورات کې دوی تحریف په کم شکل باندې کړیو یعنی په تورات کې تحریف دسی وو چې بيخي تبديل کړیو طالبانو دوه راي پکې یو دا تورات کې دوی تحریف نه وکړي ځکه نبی رسول الله تاسو راوړي نو خو چې راوړي دي معلومه چې تحریف نه وکړي پکې صرف دومره به چې آیات د تورات به ویلي یا د ترجمه او تفسیر کې غلط تعبیرونه تر نه کول دا مطلب تحریف او یو راي دا څنګه بيخي په الفاظ د تورات کې تحریف کړیو لیکل سوي کې خبر کوی سي طالبانو یو دا لیکل هغه سي خو تعبیر به غلط تر نه کاو یو دسي تحریف چې نه بيخي الفاظ بدل کړي په بل شي باندې علماني تقریبا دغه طرف ته اعلان کوي ځکه په اناجیل باندې بحث کوي په څلور انجیلونو باندې د لوقا او د ملقیس او د پولانو هغه څلور انجیلونه چې دي ای باندې هغه کړی دا چې تحریف دسي ما كان لبشر ان مناسب بشر لا يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أمر نكي تاستا أن تتخذوا الملائكة والنبيين أرباب أمر نكي تاستا چوني سي ملائكي ونبيان بخداي أي أمركم بالكفر أي أمر كي تاستا بكفر بعد إذ أنتم مسلمون وإذ أخذ الله ميثاق النبيين يادك كلام الله واخستك لك عهد لنبياننا لما آتيتكم من كتاب وحكمة الله واخست لك عهد لنبياننا دسيور بيلي چكال تاستا راغي كتاب وحكمة ثم جاءكم فسل دي براغي تاسط رسول محمد صلى الله عليه وسلم مصدقا لما معكم دا محمد بمصدق وي دي تاس دي اغ كتاب تي تاسي سردا اغا عهد شيو لتؤمنن به ولتنصرن ایمان بم پیراوړی
ګوره طالبانو انبیاو نه الله عهد داسې واخیست انبیاو تاسې ته مې چې کتاب و حکمت درکړ که بالفرض تاسې ژوندي وئ او هغه نبي اخر زمان راغی لتؤمنن به ولتنصرن ایمان به پرې راوړئ نصرت نو طالبانو علامه امام سبکي وایي نبي علیه السلام ته نه د پیریانو د ملایکو نبي نه د انبیاو نبي د نور انبیا خپل قوم ته رالیږل شوي نبي علیه السلام عین د نبیانو نبي ده او د ملایکو نبي ده طالبان حتی صوفیان وایي طالبانو د تیږو د حجرو د دې شیانو نبي عمرې سیره ده همدغه جبان امام سبکي کتاب جوړ کړی تعظیم والمنه لتؤمنن به ولتنصرن کتاب جوړ کړی په دغه نامه باندې طالبان امام سبکي هغه وایي طالبانو د انبیاو نبي د انبیام د نبی علیه السلام په امت کې داخل دي ځکه لتؤمنن به ولتنصرن قال اقررتم واخذتم على ذلك اسري تاسې اقرار وامخ اسپدي دي معهد قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين هذه علماء الذين د انبياء امتون مرادي قره المانيوي نخبل انبياء مراد فمن تولى بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون طالبان لالاګانو عيسى عليه السلام په صحابه کې راوړی صحابي چاته وي چې نبي عليه السلام لیدلې وي په ځوان باندې او بیا یې ایمان هم پرې راوړی وي او مړ سوی په ایمان دې ته صحابي وي کم صحابي د تر اوسه پورې ژوندی ده عيسى عليه السلام تاسې ګوي نبي عليه السلام خو د انبیاو نبي نه ده کنه ولې درته مې نه ویلي ګوګو ابن حجر رحمه الله په الاصابه في تمييز صحابه کې عيسى عليه السلام په انبیاو کې راوړی نو خو بیا خو ټول انبیاو لیدلی ده اسمان ته چې نبي عليه السلام یې ټول انبیاو لیدل نو ولې هغه صحابه نه دي چې دی ژوندی ده دی خو هلته هم چې و طالبان د دنیا په ژوندی و هلته چې هغې ژوندي وه برزخي ژوند باندې که نه طالبان ای هغه بل ژوند او ځکه طالبانو ابن حجر رحمه الله په الاصابه في تمييز صحابه کې دی څوک راوړی په صحابو کې راوړی چا پوښتنه درنه وکړه کوم صحابي ده چې اوس هم ژوندی ده تاسې ذهن ته له دې نه مخکې څوک تللی خضر علیه السلام اما طالبانو سیدار خضر علیه السلام مړ تاسو په خپل طرف کې تیر شوي که نه مخکې شیخ صاحب کومه رایه مخکې توقف کومه محاکمه د تفسیر مظهري اوس دا دي ما رایم د طالبانو الحمدلله افغیر دین الله ایا غیر د دین د الله نه تاسې دین د الله نه یعنې تاسې بغیر بل شی طلبوئ وله اسلم من فی السماوات والارض طوعا وکرها والیه یرجعون الله ته به تاسې ورګرځېږئ قل ورته وایه آمنا بالله موږ ایمان راوړی په الله وما انزل علینا وما انزل على ابراهیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتي موسى وعیسى والنبیون من ربهم لا نفرق بين احد منه ونحن له مسلمون ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين كيف يهدي الله قوما څنګه به هدایت وکړي الله قوم ته كفروا بعد ایمانهم وشهدوا او تشاهدي وي چې ان الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين اولئك جزاؤهم دغه کسان چې دي جزا دوی چې ده ان عليهم لعنة الله ودوی لعنت الله ده والملائکة والناس اجمعين فمعين سړي باندې لعنت ویل څنګه دي طالبان دلته طالبان داسې ویل لعنت الله على فلان معین سړي باندې صحیح رایه ده طالبانو په معین سړي باندې لعنت ویل او مسلمان ناروا که کافر خو چې یقیني معلومي چې په کفر مړ د طالبانو لکه ابو جهل ابو لهب بیا هم لعنت ویل جایز ده یا فرعون یا لعنت جایز اما که داسې کافر وي چې ژوندی وي هغه کافر چې ژوندی او دا معلومه وي چې په کفر به مړ کېږي لکه ابلیس کوم د باندې لعنت جایز ده اما هغه کافر چې هغه ژوندی ده خدا دې الله له طرف نه ده معلوم چې په کفر به مړ کېږي په اسلام په دې کافر لعنت جایز ده كما نقول مثلا لعنة الله على ترامپ وأوباما لا يجوز اللعنة بهذا اللفظ لكن لعنتها من الله تعالى رحمت نه لري کی نو چې الله رحمت نه لري کی د الله رحمت څوک اسلام ده نو طالبان رضا بالكفر كفرون رضي خبر خو پوهیږي هغه خبر ده دلته روح الماني بحث وکړي خالدين فيها لا يخف امام ابن جوزي یو کتاب جوړ کړی الرد على المانع الرد على المتعصب العنيد في الذم عن مانع اليزيد طالبان ابن جوزي کتاب جوړ کړی خبره غلطه سوي طالبان هغه معین ته نه تللی هغه د وسط دی لعنة الله على الفصاح خبره دلیل غروي ما سره دا کتاب شته خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا فإن الله غفور رحيم إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا هغه کسان چې کافر دي ومړ شي او دوی کافران وي نه قبلېږي له یو د دوی نه چې دام ځکه مډکه کې لسرو زرو نه دام ځکه مډکه کې که فدیه ورکړي نه ترې قبلېږي أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين بس